سلام ملګرو، په دې هیله چې تاسو به روغ و جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. په IPL کې نوي تغیرات راغلل. دا چې کوم تغیرات ملګرو، که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په IPL کې نوي تغیرات راغلل. ټاکل شوی د هندوستان غوره لیګ IPL 14 پړاو کې ډیر بدلونونه ولیدل شي. لومړی د دریم امپایر لپاره دنده وټاکل شوه چې د نو بال پریکړه په کوي او د میدان امپایران به یوازې داخلي پریکړې کوي. دوهم د جایزې پیسې کمول، مخکې به ایوارډ ورکول کېده او د دې ترڅنګ به ورته ډیرې پیسې هم ورکول کېدې چې دغه پیسې هم کمې شوې. دریم دا ځل په د 2014 کال ګټونکي لوبډلې ته د 10 میلیاردو په ارزښت پیسې ورکړل شي. تیر 2019 کال کې د ممبئی په ګټه پای ته ورسېده او 20 میلیارده پیسې ورکول شوې چې دغه پیسې نیمې راکمې شوې دي. دغه پریکړه د BCCI مشر سوراب ګنګولي او د هندوستان غړو کړې ده. له یادې پریکړې سره لا تر اوسه پورې هندي او بهرني تجارانو څه نه دي ویلي. IPL د هندوستان کورنۍ لیګ دی او په ټوله نړۍ کې ګڼ شمېر مینوال لري. لا تر اوسه د کرکټ نړۍ په لیګونو کې لومړی لیګ دی چې د پیسو په بدل کې د ګڼو بهرنیو لوبغاړو په منځ کې ترسره کیږي. دا چې دقیق نیټه یې نه ده معلومه چې دا لوبې کله شروع کیږي یا د لوبې د وایرسو له امله پاتې راغلي دي. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.